ورحمة الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که چا هر ورځ او هر شپه 3 واره پر ما باندې درود ووایي حبا و شوقا الیه، د محبت په وجه ووایي او شوق یې زما شوق و مینه یې درلوده. کان حقا علی الله، پر الله جل جلاله حق ته چې ده لره به مغفرت کوي په دغه شپه کې چې کم ګناهونه له ده څخه سوي دي او په دغه ورځ کې چې کم ګناهونه له ده څخه سوي. رواه التبراني حاشي التحتوي على المراكي الفلاح، كتاب الحج، فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفحة 246. نو محترمینو درود هغه عمل دی چې الله جل جلاله او د الله جل جلاله رسول ته سړی په قریب کیږي او په ژوندي کیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که څوک زما مجاورت و همسایه‌ګلوي په جنت کې غواړي نو په تاسې پر ما باندې ډېر درود ووایاست. هر څومره چې ډېر درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ویل کیږي هغومره به هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوندي همسایه او مجاور جوړیږي. نو د انبیاو بیا په انبیاو کې د داسې نازنین نبی چې هغه افضل د ټولو انبیاو دی، نو د دغه به په جنت کې څومره مقام وي چې نه انسان تصور کولی شي، نه انسان فکر کولی شي، نوم د انسان تر طاقت وتل خبره ده. و هغه ما همسایه‌ګلوي هغه موږ ته د درود په وجه باندې لاسته راځي. په دنیا کې که د یو باچا د یو وزیر د کور څنګ ته دې کور وي ستا ډېر زړه ښي چې که یو مشکل یې هم به په ده خلاصېږم، په امن و په امنیت کې به هم وي. نو چې د دنیا ته څه باچاهان راغلي دي، په دنیا کې چې څه خلکو پاچاهي کړې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به هغه ښه باچا نه وي. د ټولو انبیاو سردار دی. الله دې زموږ ژبې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په درود باندې مشغوله وګرځوي. الله دې موږ ته د ډېر ډېر درود ویلو توفیق راکړي. دا هغه نبی دی چې جمادات و درخت و حیوانات و ټولو شانو پېژندلی دی. یو صحابي د علی په نامه دی رضی الله عنه، هغه رأیت من رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سما 3 شان ولیدل ما رآه احد من قبلی، هغه زما مخکې چا نه ولیدلي. 3 شان ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره ولیدل، زما مخکې چا هغه نه ولیدلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره زه په سفر باندې روانم، د مکې مکرمې په لار کې یو ښځه و د ښځې سره بچی ولو، هغه بچی ډېرې چغې ویلې، په هغه کې د پیرانانو اثرات وه. ده وایي ما رأیتو لمما اشد منه، داسې سخت دردونه تکلیفونه اوازونه یې کښل چې تر دغه سخت تکالیف و دردونه اوازونه ما د بل چا څخه نه ولیدلي. دا صحابي وایي دغه ښځه راله و رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یا رسول الله ابن هذا کما ترى، زما زوی دغه دی لکه ته چې وینې، د شپې خوب نه سنځن کولی، د ورځې آرام نه سنځن کولی، مریض دی، چغې وایي، دردونه یې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورکه دې خوښ وي دعا به ورلره وکړم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورلره وکړله، پر سر باندې لاس ورتېر کړ. نو دی او موږ لاړو. څه وخت بعد چې موږ پر دغه ځای باندې رالو ورسېدو، هغه کوچنی چې چغې ویلې، هغه کوچنی چې په تکلیف ولو، هغه کوچنی یلعب مع غلمان، هغو د کوچنیانو سره بازۍ کول، هغه دردونه هغه تکالیف ټول ځینې ایسته سوي. وایي هغه صحابي چې موږ ولیدلو راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخې ته راله، ولې رسول الله زما زوی ستا دم پر وکړي، ستا لاس ور ورسېدل، ستا په لاس باندې مسح سو، زما زوی بیا هغه درد د هغه چیغه هغه بغارې هغه تکالیف هېڅ نه دي لیدلي، جوړ سو. بیا هغه صحابیې و رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته 2 پسونه ورکړله په شکرانه کې چې یا رسول الله دا در سره یوسي. دوم مې وایي
دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره ولیدله چې موږ روانو پر لار باندې اوښ رالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره خبرې شروع کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ول علی بصاحب البعیر د دې اوښ خاوند راولي نو بیا د اوښ خاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل ول دا اوښ وایي چې زه ځوان وم زه جوړ وم ما بارونه راوړل په ما یې اوبه راکښلې زه نه دوی حلالولم ښه واښه بیا راکول ښه تربیه بیا راکول و چې زه زوړ سوم د خوارۍ څه وولېدم اوس دوی چاړه په لاس کې ګرځي ما حلالوي زه چې راغورځېدلی یم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل خپل کار ما په لرې پرېږده بس الله چې وژنو وی ملکوی هر وخت چې مړ کېدی په خپل ټیم باندې په خپل وعده به مړ شي تاسې په چاړه باندې مه حلالوئ نو مرګ هغه یو عظیم کار دی چې موږ ته ګوري چې حیوانات هم زړه نه ورځي واقعا تاسې د قصابو ته ورسئ په د قصابو کې چې پسونه ولاړ وي د ادمونه یې رېږدي او په ګنج کې چې قصاب پر پسه باندې لاس کښېږدي پسه په دې پوهېږي چې دا قصاب دی ادمونه یې ورېږدي هغه موږ ورلره غافل یو هغه موږ نه ځین بیریږو چې له هرې ګناه څخه مخ نه راړو الله دې مرګ زموږ په سترګو کې غټ وګرځي الله دې د مرګ بیره راکړي او دغه صحابي وایي درېیم مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره داسې عمل ولیدی چې تر ما مخکې چا نه ولیدلی وایي دوی درختې وي جلا جلا وي متفرقتین او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ضرورت ځای ته تېرېدی ضرورت د انساني ضرورت یې ادا کوه وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وویل ورسه دې درختو ته ووایه وا سره جمع سي سره یو ځای سي صحابي علي رضی الله عنه وایي زه چې درختو ته ورغلم وما د الله رسول وایي چې تاسې سره جمع سي زه دلته خپل اودس کوم وایي هغه درخت سره راوڅکېدلې درخت سره راوڅکېدلې سره وموښتلې ستره جوړه سوله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هلته خپل اودس وکړي بیا راولاړ سو نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت ضرورت اودس وکړي نو بیا ما ته لوړ سره درختو ته ولاړ سي خپلو ځایو ته ولاړ سي دا یو ما ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بس رجوع وکړي خپلو ځایو ته ولاړ سي یوه درخت له بلې څخه جلا سوله د مځکې کې حرکت وکړي ولاړې خپل مکان ته صحابي وایي کوم وخت چې هغه ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه پسونه ورکړل بیا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ما عاد الیه شیء دغه زما زوی ته له هغه وروسته بیا هیڅ مرض نه دی راغلی هیڅ تکلیف نه دی ورپېښ شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي ما من شیء الا رسول الله صلی الله علیه وسلم له هیڅ شی نسته که هغه ما پېژني چې اني رسول الله زه د الله رسول یم الا کفرة او فسقة الجن والانس ما سوا کافران او فاسقان د پیرانانو او د انسانانو ما نه پېژني نور هر شی ما په دې باندې پېژني اني رسول الله زه د الله رسول یم ما سوا له کافرانو او فسقة الجن والانس هغه فاسقان د پیرانانو او د انسانانو هغه ما نه پېژني حدیث امام بهقي رحمت الله علیه په دلائل نبوت جلد شپږم صفحه 22 او 23 کې روایت کړی دی او دغه رنګه ابن ماجه رقم د حدیث 319 او امام دارمی په مقدمه باب نمبر 4 کې او حاکم په مستدرک جلد 2 صفحه 419 کې روایت کړی او دغه رنګه مصطفی مراد معجزات رسول صفحه 3 معجزه نمبر 15 کې بیان کړی دی نو الله جل جلاله دې موږ ته د دغه نبي چې الله موږ ته راکړی دی یو څومره عظیم احسان الله پر موږ باندې کړی دی چې موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام دغه اولو العزم انبیاو الله جل جلاله ته خواست وکړي چې یا رب ما د ده په امت کې راوپاڅوه الله جل جلاله ورته وویل چې په ورځ قیامت هم د ده په امت کې راوپاڅوم
نو ځکه په ورځ قیامت په اولنۍ جنت ته جناب محمد صلی الله علیه وسلم ننوځي بیا به ټول انبیا کرام د ده په سب د امتیت تر عنوان لاندې به بیا جنت ته ننوځي ځکه هر نبي چې مځکې ته راکلي الله جل جلاله وعده ځینې اخیستې ده چې که نبي آخر زمان محمد علیه الصلاة والسلام رالی امام به پر راوړې امام خو علت هم پر درلود اطاعت به کوې او که هغه زمانې ته نه ورسېدې خپل امت ته ووایه چې که تاسو ته رالی امام پر راوړه نو ټول انبیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تر عنوان لاندې جنت ته ننوځي د انبیاو ټولې چې جنت ته ننوتلې بیا به په امتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امت اولنۍ جنت ته ننوځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په امت کې به اولنۍ ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک به جنت ته ننوځي هغه شخصیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت په الله جل جلاله د قهر په صفت کې وي د قهار په صفت کې به وي الله جل جلاله به اواز وکړي نن ورځ چا لره د بچي هغه جبابره هغه متکبرین چې پر مخ د مځکې د اهلیت د خدای دعوه کړې وه هغه نن څه دي هغه نن چیرې دي هغه خلک چې زما سره د شریک او زما سره دشمنی درلوده زما سره به شریک په ذات شریک په صفات نه وي هغه چې ماته به د لونو د زامنو صفات کول هغه خلک نن چیرې دي هیڅ څوک په غږ نه کوي یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای الله جل جلاله ما ته غږ وکړي یا محمد علیک الصلاة علیک السلام امت یې راپورته کړي چې حساب ورسره وکړه بس دا نن هغه اخري ورځ ده چې فیصله به د دوزخ او د جنت کیږي وامتازوا اليوم ایها المجرمون په دغه ورځ به مجرمین او مصلحین سره جلا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ابوبکر صدیق رضی مبارک ته ووایي چې ورسه الله جل جلاله حساب په امت کې اولنۍ ته شروع ابوبکر صدیق رضی مبارک چې د الله جل جلاله حضور ته پیرسي الله جل جلاله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې غږ وکړي یا محمد علیک السلام دا دې څوک راولاړ کړي د صدیق سره زه د چیش حساب وکم خو اسمانو کې هم صدیق لیکلی و د جنات په دروازه هم صدیق لیکلی و ستا سره ملګری و او د صدیق لقب ورکول سوی دی د صدیق سره زه د چیش حساب وکم یا محمد علیک السلام زما قهر دې په رحمت را بدل کړي دلته به د الله جل جلاله د رحمت صفا پر امتو باندې راسي شفاعت عظما به شروع سي دلته به الله جل جلاله اذن د شفاعت وکړي الله جل جلاله دې د صحابه کرام الله دې د خلفاء راشدین منو محبت را نصیب کړي د عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه مبارک څخه پوښتنه وسوه چې معاویه رضی الله عنه خیر دی که عمر بن عبدالعزیز د په جواب کې ورته وویل د صحابي د آس په پزه کې چې کوم د خاورې ګرز پروت دی هغه ګرز تر عمر بن عبدالعزیز خیر دی د صحابه و هغه مقام هغوی یو رښتینې مینه درلوده هغه یو رښتینی محبت درلودی هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عاشقان وه الله دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه راکړي الله دې د ده مینه راکړي الله دې مو د ده په مینه کې ورولي الله دې مو د ده په مینه کې ژوند راکړي د ده بې مینې نه سو الله ته ورکړی د ده بې محبت الله نه سو خپلولی د ده بې محبت الله نه سو پېژندلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هغه انسان کامل دی چې ما تر ټول اهل او تر اولاد تر ټول قریبانو ځان ته قریب وبولي الله دې په کاملو ایمانانه کې والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته